فتاب الله علی الثلاثه، الله په دې درې خلکو باندې اسانتیا راوستې ده او الله توبه قبول کړې ده. د آیات عنوان دی البشارة بقبولیت توبة الثلاثه. او دې آیات کې الله سبحانه و تعالی هغه پنځم قسم ذکر کوي د مؤمنان د تبوک د جهاد د خلکو چې و مؤمنان بے عذر د جهاد نه پاتې شوي دي او دا غي توبه رسته شوي ده چې هغه مخکې قران ته تعبیر کړي مرجون لامر الله، هغه داخل دي وعلى الثلاثه الذين خلفوا. دا درې کسان څوک دي؟ نو دا درې صحابه، یو صحابي نوم دی کعب بن مالک او د دویم صحابي نوم دی هلال ابن امیہ او د دریم صحابي نوم دی مرار ابن ربيعه. دا درې واړه جلیل القدر صحابه او ډیر ناشنا دا و چې دا درې واړه د انصارو نو او د اهل الایمان والو. امام بخاری، امام مسلم، نور محدثین دا یو صحابي قصه ذکر کوي کعب بن مالک. هغه خپل قصه او د دې دوه ملګرو قصه ذکر کړی دا چې هغه ویل شو به آیات نه پويږي. د کعب بن مالک زوی دی او دا غنوم دی عبد الله ابن کعب. هغه د خپل پلار نه نقل کوي و زما پلار دا قصه کوله چې زه د تبوک نه څنګه رسته شوم. وی ویلې چې د نبی صلی الله علیه وسلم غزاګانو کې زه حاضر شوی وم او د یوې غزا نه مې پاتې شوی، دوه غزاګانو کې زه پاتې شوی ما، یو زه بدر کې پاتې شوی ما. خو د هغې وجه دا وه چې بدر کې نبی علیه السلام د یو تجارتي قافلې د نیولو په غرض وروتی و، نو داسې عمومي اعلان د جنگ نه و شوی. خو دا به ویلې چې غزوه بدر کې نیمه حاضر، خو په لیلة العقبه کې چې د نبی علیه السلام سره بیعت کوو نو هغې کې زه حاضر وم. او دا به ویلې چې بدر خو بدر یادېږي، خو والله چې زه لیلة العقبه په بدر هم نه ورکوم. دا ماته ډېره زیاته ګرانه ده. او دویم دا وایي چې زه غزوه تبوک کې نه وم حاضر. ولې نه وې حاضر؟ وجه وایي زه په دغه غزا کې ښه مالداره وم او ښه روغ وم او په الله مې د قسمي وایي ما د جهاد له 2 سوارلۍ اغوستې وې او دې وخت کې راسا 2 سوارلۍ موجود وي او مدینه ته رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې جهاد لبزو. نو کعب وایي چې عادت د نبی علیه السلام دا و چې کله به جهاد لته توریه به کوله، مشرق ته بدن او د مغرب طرف به یادو. خو په دې جهاد کې توریه ونه ویل، ډایرکټ یې ویلې چې موږ تبوک ته روان یو. صریحي اعلان یې وکړ ځکه سختي هم ډېره وه او چې مؤمنان ځان تیار کړي. د مسلم د روایت مطابق 10 صحابه د نبی علیہ السلام سره روان شو او د حاکم د روایت مطابق 10 سره وو. خو د عبد الله ابن کعب رضی الله عنه وایي چې مسلمانان د نبی علیہ السلام سره دونه وو چې لا یجمعهم کتاب حافظ، یو رجستر کې د دوی نمونه نه راتله، دونه ډېر مؤمنانو. وایي رسول الله علیه وسلم روان شو غزا ته، ګرمي هم ډېره وه. ما ویلې چې زما سوارلۍ خو دغه ده اسې مضبوطه ده، زه به پسې مازدیګر لاړ شم وبرسم. چې مازدیګر شو ما چې اوس ناوخته دی، شپه ده څنګه به شي، زه سهار به پسې لاړ شم. وایي چې سهار شو څه ضرور کار راته راپېښ شو. وایي ما چې ماسپښین نه وروسته به لاړ شم. وایي چې ماسپښین نه وروسته شو بس زړه هم راته ویلې او خلکو هم راته ویلې چې اوس لاړ شي، لار کې به څوک مړ کړي هغوی دې نه تللي دي. بس لیټ ملیټ کېدم، نن به شي او سبا به شي او زم به دین کار کې به تاخیر نه کې. د یو عبادت وخت راغی، حدیث کې راځي دی کې به تاخیر نه کې. جنازه حاضره شو دی کې به تاخیر نه کې. خور لور دی پیغله شو دی کې به تاخیر نه کې. علي رضی الله عنه د نبی علیہ السلام ویلو دا وایي رسول الله لاړه زه ډېر سخت خفه وم. ما مدینه کې کتل یا به څوک بیمار پاتې شوی و، یا به څوک ضعیف و سپینګیری به او یا به څوک په نښو منافق و. وایي ما به دې ځان ته ویلې چې کعبه دا ته اوس په څه ماحول کې پاتې شوې. وایي نبی سلام زما تذکره نه کوله ځکه ملګري ډېرو. کله چې رسول الله علیه وسلم تبوک ته ورسېده نو هلته
د بنو سلمه یو سړی ته ویلې داسې مجلس کې تپوس وکړه چې هلکه ما فعل کعب هغه کعب نه ښکاره کېږي چې څه شی یاره وایي دې کې د بنو سلمه یو سړي ویلې چې حبسه برداه ونظره فی عتبه هغه دوه څادرې د تکبر بند کړی دی یعنې دا خو لوی وکړه او پاتې شوی دی دې کې معاذ بن جبل ناسو صحابه به د یو بل نه ډېر ښه دغه کوو دفاع کوله معاذ بن جبل ورته وایي یا رسول الله ما علمنا علیه الا خیرا د کعب باره کې موږ ته چې څونه څه معلومات دی هغه د دین دی او سړی ته معاذ مخ راواړو وایي بئس ما قلت والله ډېره خوش خبره دې وکړه تل حیام نه درځي ته رسول الله ته د صحابي د خبره کې دا خبره وشوه د دې نه وروسته نبی علیه السلام مدینې ته راورسېده نو سعد رضی الله عنه دغه وایي کعب وایي ما د دروغو ډېر عذرونه جوړول چې زه عذر دا به وویم دا به وویم دا به وویم خو چې کله دا پیغمبر راغی وایي زاح عني الباطل بس هغه دروغو عذرونه مې د ذهن نه لرې شو وعرفت اني لن اخرج منه ابدا بشيء فيه كذب او ما فیصله وکړه چې یاره په دروغو نشي خلاصېدی نو فاجمعت صدقي ټول رښتیا خبرې مې را جمع کړې وایي ما چې زه رسول الله علیه السلام ته دغه کومه دا دروغ نه وایم وایي دې کې نبی علیه السلام راغی او جومات کې کېناسته ما کتل څه د پاسه اتیا منافقان راله او دا د دروغو عذرونه او دا قسمونه او دا بخښنې به یې غوښتې او یا رسول الله خیر دی دې زه نبی علیه السلام به ورته اجازه وکړه چې ځئ وایي دې کې کعب رضی الله عنه وایي زه مسجد نبوي ته رالم توجه به نه خرابوئ مسجد نبوي ته چې زه رالم محمد رسول الله ناست و وایي ما ته دا محمد رسول الله مسکی شو او داسې د غوسې په حالت یې راته وکتل وایي ما ته صرف دونه وویلې چې ما خلفک الم تکن ابتعت ظهرک ته ولې پاتې شوې ولې تا سورلی نه واغستې وایي ما ته ویل چې یا رسول الله زه به ته یوه خبره وکړم قسم په الله که زه د دنیا د یو دنیادار مخې له ورشم نو په داسې دروغو او بانو به ته ځان زه وباسم چې به زه خوشحاله کړم او ته د الله نبي قسم په الله تا ته زه دروغ نه وایم محمد رسول الله ښه مالدار وم والله ما كان لي من عذر منه وما كنت قط اقوى ولا ايسر مني حين تخلفت عنك او د دې نه ښه طاقتور هم نه وم خو بس رسول الله رښتیا مې ته ویلې اوس تا خپله خوښه ده چې څه راباندې کې وایي زه راپاڅېدم وایي ما پسې د بني سلمه او څه خلک راپاڅېده ما ته یې ویلې چې والله ما علمناک كنت اذنبت ذنبا قبل هذا تا خو مخکې چېرته ګناه هم نه ده کړې راوګرځه مړه نبي علیه السلام ته څه بانه وکړه نو ته به ترې خلاص شې وایي ما د زړه کې کرل رالېبل خو بیا مې زړه کې وویلې چې یو ګناه نه دوه کومه یو طرف ته پاتې شوی د جهاد نیمه او بل طرف ته زه دا ګناه دوه کم وایي ما چې دا خبره زه چرې نه کومه نبي سلم راته ویلې زه پاڅېږه او الله به ستا فیصله وکړي زه یې نشم کولی وایي زه راووتم ما چې داسې رښتیا چا ویلي دي ویل چا یو دوه هلکان نور هم شته دی مرار ابن ربیع دی او حلال ابن امیه دي دا هم د تبوک نه پاتې شوي دي امام ابن ابي حاتم په خپل تفسیر کې وایي چې مرار ابن ربیع ته یې وویل ته ولې پاتې شوی و یا رسول الله زما باغ و بیخي میوې رالیدلې دي او بس پاتې شمه نو نبي سلام ورته ویل پاڅه نو ده بیا دا وویل چې یا رسول الله زما دغه باغ دې مله له صدقه هلال ته ویل ته ولې نو هغه وایي زما خپلوان بچي و چېرته تلي او په دغه ورځو کې راله نو زه هغو ته حساب شوم نو بیا ورته نبي علیه السلام چې دا توبې راله نو دا وایي اللهم ان لك علی الله ارجع الى اهلي الله ما باندې به دا نظري چې زه به خپلو بچو له بیا نه ځم ځکه دې خو زه د دین نه پاتې کړم کعب ابن مالک وایي موږ وایي کورونو کې وو هېچا راڅه خبرې نه کولې وایي یو ورځ د ورځو نه زما یو خپلوان و یا مې خوری دی یا مې وراره دی او بعضو روایاتو کې د تره زوی دی او زما ډېره دوستي وه ورسه او زه ورته ډېر ګران وم ما ته هم ګران و وایي زه د ده په خوا ورغلم دا په یو دیوال ناست و وایي ما ورته ویل چې السلام علیکم ورحمت الله وایي ما نه یې مخ واړو ستړي مه شي راسه ونه کړه وایي ما ورته آواز وکړه ابا خطاده وایي جواب یې م رانه کړه وایي ورته ومې ویلې چې انشدک بالله په الله قسم در کوم هل تعلمني
زه درته معلوم نیم چې انی احب الله ورسوله زما د الله او د رسول څه مینه ده. دې کې رسول الله علیه السلام ویلي چې دې خلکو سره خبرې اترې نه کوئ. نو کعب بن مالک وایي یا الله نو ورځ وتېره شوه د مازدیګره پورې مې داسې وجړلې چې قریب وچړه مې چاودلې وې. وایي د دې نه بعد مدینې ته به رالم وایي چې رابلم نو چې ما به چاته کتل هغه به رانه مخ واړو. رسول الله ته به مې د سترګو په ګوټونو کتل چې ما به داسې کتل هغه به ما ته کتل چې ما به وکتل هغه به مخ واړو. وایي دې کې د مدینې بازار کې ګرځېدم چې ګورم فاذا نبتي من انبات الشام د شام یو زمیندار و او د مدینې بازار کې را روان دی او چغې وایي من یدلني علی کعب بن مالک داسې څوک وایي چې ما ته کعب بن مالک وښیي. وایي فتفق الناس یشیرون له خلکو ته اشارې کولې چې هغه سړی کعب بن مالک دی. دا راغې جب ته لاس کړی یو خط یې راویسته. خط کې ما وکتل کې لیکلي وو چې من ملک غسان دا د غسان د بادشاه طرف نه خط دی او په کې لیکلي وو اما بعد فانه قد بلغني ان صاحبك قد جفاك زه خبر شوی یم چې ستا پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی ولم يجعلك الله بدار حوان تعالی نزل لك ولا مزيا فالحق بنا نواسيك راځه موږ څخه کافر شه او موږ به تاسو ډېر زیات د نرم ژوند وچلو. سعد کعب وایي ما چې دا خط ولوس یو چغه مې د خولې نه وخته چې الله دا خو په امتحان کې امتحان راغی. سړي ته مې ویلې که قاصد چا وجلې ما وجلې نن فتیممت بها التنور فسجرته بها ګرم تنور ته مې واچو دا خط اما ویل چې بس د مخې نه مې لرې کېږه. وایي څه ورځې وشوې رسول الله جواب راولېږه چې ښځې جدا شی دي مال چې طلاق یې کو که نه پرېږدو پلار پرې ولېږو چې طلاقوی یم. اوږده واقعه د بخاري راوړې ده. وایي 50 ورځې وروسته 40 ورځې وروسته دغه استازی راغی خزیمه ابن ثابت او ما ته ویل چې رسول الله وایي چې د بیبي نه جدا شه. د دین خبره دی وخت کې ډېره زیاته منل دغه وایي ما ویل چې ښځې ته یې زر پلار کړه چې طلاق نه وسې لاړ شه. هلال ابن امیه ښځه لاړه چې یا رسول الله زما د خاوند ډېر کمزوری دی او داسې نه چې مړ نه شي. ویل چې زه ته له خدمت کوه بس انه والله قسم کوي چې ما دونه جړل مخکې به م نه و کړي لکه ما چې دې لسو ورځو کې وجړل چته به وختم او جړل به مې. وایي کله چې نورې 10 ورځې تېرې شوې او 50 ورځې برابر شو د سهار مونځ مې وکړ چته ختلی یم او زه ناست یم دې طرف ته د سلع غر دی یو چغې والا آواز وکړ چې پام مې وکړ یو سړی را منډې وایي بل په اسمانې دی آواز کوي یا کعب ابشر اے کعبه زیری قبول کا الله ستا سانتې راوسته. کعب وایي فخررت ساجدا وعرفت انه قد جاء فرج سیده باندې پریوتم او مال چې الله سانتې راوست. دا دوه کسان رال چې یو طلحه ابن عبید الله او نور صحابه ما وایي جامې ویستې او لنګ مې وو هغې له مې زیرې کې ورکړې او وایي زه چې کله رالم رسول الله ناست دی چاپېره صحابه دي اوسه طلحه ابن عبید الله په منډه راغی ما سره مصافحه وکړه مبارکي وکړه او وایي ما ته د مهاجرو نه بل یو کس نه را پاڅېدلی دغه وخت کې یو طلحه و. وایي دا ولې زه بلکل هېرولی نه شم. کعب وایي چې زه نبي علیه السلام ته مخامخ شو رسول الله دا مخ د خوشحالۍ نه پړقېده او ما ته ویلې ابشر بخیر یوم مر علیک مذ ولدتک امک. ای کعبه ښه ورځ چې د مور نه پیدا یي داسې ورځ به دې بله نه یي لیدلي دا زیری قبول کړه. وایي ما ورته ویل چې ستا د خوا نه ده که د الله د خوا نه ده؟ ویل چې د الله د خوا نه ده. وایي ما چې زما توبه دا ده چې زما ټول مال به د الله او د رسول دپاره وي. دا خلکو او بیا به دې کعب به ویلې زه چې الله څومره خلاص کړی یم نو زه په رښتیا خلاص کړی یم. دین کې دا تکلیفونه او دا مصیبتونه به راځي خو بس دین قرباني غواړي. نو الله وایي وعلى الثلاثة الذين
اسانتی راوسته والله پاغه درې کسانو خلفو چې رسته شوي د جهاد نه حتی تر دې اذا ضاقت چې تنګه شوي وه په دی الارض ځمکه بما رحبت سره د پراخي د هغې نه وضاقت تنګه شوي وه په دی نفسونه د دی زړونه وظنوا یقین کړی الله ملجا چې نشته ځای د پناه د الله نه الا الیه مگر الله طرف ته دی ثم تاب علیهم بے توفیق د توبې ورکړیو لیتوبو چې توبه وباسي نو توبه ایستلې وه ان الله یقینا الله هو التواب دا دی ډېر توبه قبلونکی الرحیم مهربانه دی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا